د خوشحال سادات تازه خبرې ولې او څوک محکمې ته معرفي کړي. سلام، وخت مو په خیر. د ملي تصدۍ یا عامه ساتنې رئیس خوشحال سادات په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د عامه ساتنې د تصدۍ د تامیناتو رئیس، د لوژستیک عمومي مدیر او د البسې د امیر په شمول 15 تنه مسؤلین مې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړل. سادات وایي زموږ د لومړنیو معلوماتو او ارزونې په اساس دوی د 10,000 څخه ډیرو نظامي دریشیو، د هایپومیل او نورو نظامي تجهیزاتو چې د 208 میلیونو افغانیو پروژه ده، پکې د فساد ترڅنګ د وظیفوي غفلت او صلاحیتونو څخه د ناسمې استفادې په تور تورن دي. سادات زیاته کړې د عامه ساتنې تصدۍ د جمهور رئیس د لرلید په اساس د لویو ملي پروژو او خصوصي سکتور د بشپړ امنیت مسؤلیت لري. د همدې باور لاسته راوړلو لپاره د فساد سره مبارزه زموږ لومړیتوب دی، تر څو وکولی شو د عامه ساتنې ځواک په یوه موډل او کاملا تجهیز شوي قوت بدل کړو. په هر حال خوشحال سادات چې په خلکو کې ګڼ پلویان لري، د هغه له دې کاره یې هرکلی کړی. د خوشحال سادات په اړه به دومره ووایو چې پخوا ستر امنیتي معین و چې بیا د یوې سیاسي دسیسې ښکار او له دندې لرې شو چې خلک سخت ترې خفه وو، خو وروسته بیا د عامه ساتنې عمومي رئیس وټاکل شو چې دنده د لویو پروژو، بندونو او خصوصي سکتور او نورو ساتنه ده. په هر حال تاسو د خوشحال سادات د دغه کار په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.